کابل کې د چاغوالي د درملنې نوی روغتون پرانیستل شو. د یو شمېر معالجو ډاکټرانو لپاره د زخمونو د درملنې په دوهم علمي سیمینار کې د چاغوالي د درملنې د دغه نوي روغتون پرانیسته هم وشوه. مطهر خصوصي روغتون چې مخکې په نورو روغتیایي برخو کې فعالیتونه ترسره کول، اوس مهال د چاغوالي د درملنې دغه نوی روغتون هم جوړ کړ. د افغانستان د طبي شورا استازو او متخصصو ډاکټرانو وویل چې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي چې د ناروغیو په تشخیص او درملنه کې ښې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. ایجاد این دو بخش تنها یک گام در راستای توسعه ساختار درمانی شفاخانه نیست، بلکه نمادی از تعهد ما و ارتقای سطح خدمات صحی، احترام به کرامت انسانی و تسهیل روند تشخیص و تداوی می باشد. شفاخانه متحد است که با استفاده از منابع موجود، آموزش پرسنل مسلکی و جلب همکاری نهادهای ملی و بین المللی سطح خدمات صحی را روز به روز ارتقا بخشند. مطهر شفاخانه ډیره مننه کوم. تقریبا 11 مریضان خو به ما طریقه دوی ته معرفي شوي وو د زخمونو د ټاپونو له وجې نه چې هغې ته اکثره ډاکټرانو شفاخانو کې په داخل د افغانستان کې هغوی ته ځواب ورکړی و چې د پښه او د بدن اعضا یې امپوټیشن کېږي، بله هېڅ هغه نه لري لار. خو خوشبختانه چې ډاکټر صاحب ته موږ معرفي کړي وو، هغوی اوس هم هغه زخمونه یې جوړ شوي دي او د دوی نه ډېر راضي دي. زه ترې ډېره مننه کوم، ډېره شکریه کوم. الله تعالی دې نور هم توفیق ورکړي او ټولو ته د خدای توفیق ورکړي چې د ملک ته، د نظام ته، د ولس ته ښه خدمات ارزا کو، ښه خدمات وکړو. ما یک یونت جداگانه، یک یونت واقعا مولتی دیسیپلینری بر مریضای چاقی ساختیم که در اینجا ما خدمات متعدد تداوی چاقی را زیر نظر دکتر صاحب اطهر و تیم مسلکی، یعنی تنها دکتر صاحب اطهر که بخش جراحی را پیش میبرن نیستند داخل، یک تیمی از متخصصینی که موضوعات متابولیک، اندوکراین، نوتریشن، حتی موضوعات روانی را یا سایکولوژی را امرای ما پیش میبرد تشکیل داریم. د روغتیا د برخې متخصصینو وویل چې ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي دې له ناروغانو سره ښه چلند وکړي او د ناروغیو د ښې درملنې لپاره دې د ناروغانو خبرې په حوصله مندۍ سره واوري چې دا چاره د ناروغیو په تشخیص کې مهم رول لري. ما با تاسف دکتر ما وقت بیشتر به مریض نمیده که در دنیا امروز بسیار به این ارزش قائل است. یکی از پروفسورها میگه شما به مریض گوش بدین، او تشخیص خدا برای شما میگه. این بسیار اهمیت داره دوستان. ما نیازهای اساسی مریض باید به او تمرکز بکنیم. پاسخهای روحی یک مریض باید برش بدیم. د طبي شورا مسؤلینو د روغتیایي خدمتونو د کیفیت د لا ښه کېدو په اړه ټینګار وکړ او له ډاکټرانو یې وغوښتل چې روغتیایي خدمتونه دې په معیاري توګه وړاندې کړي. د افغانستان صحي سیستم په پښو ودرو، سکتور خصوصي تقویه کو، سکتور خصوصي تقویه کو، هغو ته کار وکړو او پر افکارو پر ذهنو باندې کار وکړو، خپل راتلونکي خپل نسل ته ځان په باعزته په قهرمان باندې معرفي کړه، که مدیر یې او که ډاکټر. راځئ په دې معیاراتو باندې کار وکړو، په دې سټنډردونو کار وکړو، د خپل صحت سکتور معیاري کړو تر څو پردیو ملکونو د محتاج نه خلاص شو. د دغه روغتون د پرانیستلو سره هم مهاله ډېری هیوادوال د خصوصي روغتونو د خدمتونو د لا ښه کېدو غوښتنه کوي.